طالبان د افغان تلویزنونو لپاره نوي مقررات وټاکل. قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف جلب او جذب سمه شکایت وزارت د افغانستان د رسنیو او په خاص ډول تلویزیونونو لپاره نوي مقررات ټاکلي دي. په دغه نویو اتو مقرراتو کې له ټولو رسنیو څخه غوښتل شوي دي چې خپلې خپرونې د اسلامي اصولو سره برابرې کړي او د شریعت د اصولو او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه نه خپروي. په نویو مقرراتو کې همدغه راز ویل شوي دي هغه بهرني او داخلي فلمونه چې د پردیو کلتور او عنعنات په افغاني ټولنه کې خپروي او د ټولنې د بد اخلاقۍ سبب ګرځي باید نشر نه کړي. د طالبانو په نویو مقرراتو کې وضاحت ورکړل شوی نه دی چې د اسلامي اصولو او کلتور خلاف فلمونه څه ډول او کومې رسنۍ تر دې دمه خپاره کړي دي. د افغانستان په خصوصي تلویزیونونو کې د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د پاکستان، ترکیه او ایران هند فلمونه او ډرامې خپریږي. تلویزیونونو ته د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په نویو مقرراتو کې دا هم ویل شوي دي چې په خپلو تفریحي پروګرامونو کې باید چاته سپکاوی ونه کړي. په افغانستان کې ځینې تلویزیونونه تفریحي خپرونې لرلې چې معمولا به یې په افغان چارواکو او د هغوی په کارونو باندې سالم انتقادونه کول. همدغه راز طالبان وایي چې د نارینه‌وو داسې فلمونه هم نه خپروي چې عورت یې پکې بربنډ وي. په اعلامیه کې د عورت په اړه وضاحت ورکړل شوی نه دی. طالبانو په تلویزیونونو کې کارکوونکو نجونو او ښځو ته هم لارښوونه کړې ده چې د خپرونې په مهال اسلامي حجاب رعایت کړي، خو نه یې دي ویلي چې څه ډول اسلامي حجاب د افغانستان په تلویزیونونو کې دا مهال ویاندانې او د خپرونې وړاندې کوونکي ټیکري په سر او تر ډیره د افغانستان دودیز لباسونه په تن خپرونې وړاندې کوي. طالبانو په تلویزیونونو کې د ښو ډرامو په خپرولو هم بندیز لګولی دی چې تمثیلوونکي یې ښځې وي او د هغو سریالونو خپرول یې هم مطلقاً منع کړي چې انبیاو یا صحابه کرامو تمثیل پکې شوی وي. د افغانستان په تلویزیونونو کې د یوسف پیغمبر او د عمر اصحاب کهف ترڅنګ ځینې نور سریالونه خپرېدل چې د اسلام تاریخ یې بیاناوه. دا ډول سریالونه عمدتاً په اسلامي هیوادونو کې جوړ شوي او خپاره شوي چې په نړۍ او افغانستان کې ډېره مینه وال لري. قدرمن لیدونکو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.